سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونو په ننګرهار کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان پوځ پر یوې پوستې برید کړی. د 201 خالد بن ولید قول اردو ویاند وحید الله محمدي وایي چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اړوند په ډیورنډ کرښې د پاکستان پوځ پر یوې پوستې برید کړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه پوسته د اس پی جي 9 هوان په ذریعه په نښه کړې ده. د 201 خالد بن ولید قول اردو د دوشنبې په ورځ ویلي چې د پاکستان پوځ دغه پوسته په بشپړه توګه له منځه وړي، خو هلته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. متقي وایي د دوی وروستي اقدامات د امنیتي او هوایي حریم ساتنې لپاره شوي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په کابل کې له میاشتو سفیرانو، ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې لیدنه کې د سیمې وروستي بدلونونه او په ځانګړي ډول د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بریدونو موضوع هم څیړل شوې ده. متقي ویلي د افغانستان له لوري وروستي امنیتي اقدامات د هیواد د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم د دفاع په موخه ترسره شوي دي. نوموړي ټینګار کړی چې افغان حکومت د ستونزو د حل لپاره د تفاهم، خبرو اترو او متقابل احترام پر بنسټ اړیکو ته ژمن دی، خو د هر ډول تیری په صورت کې له خپلې خاورې دفاع د افغانستان مشروع حق ګڼي. هغه د سیمې د وضعیت په اړه هم ویلي چې وروستي بدلونونه په ځانګړي ډول پر ایران بریدونه او د ایران او ځینو خلیجي هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ سیمه له جدي امنیتي خطرونو سره مخ کړې ده. حکمتیار وایي اوسني واکمنان د ملت شتمني خپل پلرنی حق ګڼي. د حزب اسلامي د مشر زوی حبیب الرحمن حکمتیار د هیواد د ملي بودیجې د مصرف او لسته د حساب ورکولو په برخه کې د طالبانو پر اوسني چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځینې چارواکي ولسته د بودیجې د جزئیاتو نه ښودل د هغوی پلرنی حق بولي او خلکو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. هغه ویلي آیا هغه څوک چې ملت د بودیجې د نظارت حق نه ورکوي نیت خیانت او غلا نه ده؟ نوموړي زیاته کړې چې د تیر جمهوریت د فساد په پلمه د اوسنیو نیمګړتیاو توجیه کول هیڅ کله حق نشي ثابتېدی. حبیب الرحمن حکمتیار د حضرت عمر د خلافت دورې کیسې ته په اشارې سره چې د خپلې یوې جوړې جامې په اړه یې ولس ته ځواب ووایه پر اوسني حاکم نظام غږ وکړ چې ولې ځان عمري بولي خو په عمل کې د بیت المال مصرف له ملت څخه پټ ساتي. هغه ټینګار وکړ چې په اسلام کې ولس د بودیجې او بیت المال پر مصرف د پوښتنې او نظارت بشپړ حق لري، خو افغان حکومت بیا تل دا ډول راپورونه ردوي. امریکا وايي ایران سره جګړه د عراق او افغانستان له جګړو سره توپیر لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګیست سی بي اس نیوز ته ویلي چې په منځني ختیځ کې اوسنۍ جګړه د عراق او افغانستان له جګړو څخه توپیر لري. نوموړي ویلي چې هغه احمقانه طریقې چې په هغو جګړو کې کارول شوې وي دا ځل به ونه کارول شي. هغه ایران ته د امریکایي ځواکونو د داخلېدو خبرې هم رد نه کړې. نوموړي په دې مرکه کې وویل زموږ وړتیا چې له لوړ ارتفاع څخه حضور ولرو او د عادي مهماتو لکه آزاد غورځونکي بمونه د 500 پاونډه، 1000 پاونډه او 2000 پاونډه بمونو په وسیله پوځي هدفونه وولو لا تر اوسه حتی پیل شوي هم نه دي. د عملیاتو دا پړاو به وښیي چې موږ څنګه خپلو پوځي موخو ته رسیږو. د امریکا د دفاع وزیر د بې قیده او شرطه تسلیمۍ په اړه چې د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې کړې ده روښانه ځواب ورنه کړ. هغه زیاته کړه کله چې دوی نور د جګړې توان ونه لري موږ به پوه شو. داسې یوه نقطه راځي چې هغوی بله چاره نه لري، که دوی پوه شي یا نه له نظامي پلوه به نور د جګړې توان ونه لري، په هغه وخت کې به تسلیم شي. د خامنه‌ای زوی د هغه ځایناستی وټاکل شو. د ایران خبرګانو شورا غړو تېره شپه په ځانګړې ناسته کې د آیت الله علي خامنه‌ای زوی مجتبی خامنه‌ای د ایران د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د ایران تصنیم خبري اژانس ویلي چې د یادې شورا غړو په حضوري ناسته کې ښاغلي خامنه‌ای د رایو په اکثریت سره د ایران نوي مذهبي مشر په توګه ټاکلی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د آیت الله مجتبی خامنه‌ای د ایران انقلاب اسلامي رهبر په توګه ټاکل غوره ټاکنه بللي. مجتبی خامنه‌ای د ایران دریم مذهبي مشر شو چې د واک واګي په لاس کې اخلي. د یادونې ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای پر ایران د امریکا او اسرائیلو په ګډو بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړ.
تیره ورځ له ایران او پاکستان نه 15 کورنۍ افغانستان ته جبري ستنې شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي چې پرون له پاکستان او ایران نه 15 کورنۍ افغانستان ته جبري ستنې شوي دي. یاد کمیسیون زیاته کړې چې دغه کورنۍ د هرات، کندهار او نیمروز ولایتونو له لارې هیواد ته ستنې شوې. یاد کمیسیون وایي چې د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 28، د هرات د اسلام کلا له لارې 15 او د کندهار د سپین بولدک له لارې 22 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دوی دا هم ویلي چې 40 نورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدولي او د نورو سلګونه کډوالو کورنیو سره مرستې کړي دي. سعودي ویلي د ایران بریدونه د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره جدي اندېښنې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان ویلي له استرالیایي مرستیال لومړي وزیر او د دفاع وزیر ریچارډ مارلز سره ټلیفوني تماس کې د ایران د وروستیو بریدونو او د سیمه ییز او نړیوال امنیت پر اغیزو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان په خپل ایکس پوسټ کې ویلي چې له استرالیایي مرستیال لومړي وزیر او د دفاع وزیر سره ټلیفوني تماس نیولی دی. په دې خبرو کې د ایران لخوا د سعودي عربستان پر وړاندې د وروستیو بریدونو جدي وضعیت څیړل شوی او د سیمې روانو حالات او د دې پیښو د سیمه ییز او نړیوال امنیت پر اغیزو بحث شوی دی. خالد بن سلمان ټینګار کړی چې سعودي عربستان د امنیت او ثبات د ساتلو لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار ته ژمن دی. ایران و اسرائیل او امریکا د اسلامي هیوادونو ترمنځ واټن پیدا کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې هیواد به هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي او نه به زورونو ته سر ټیټ کړي. نوموړي پرون د ایران له روغتیایي مرکزونو څخه د لیدنې پر مهال ویلي امریکا او اسرائیل غواړي د اسلامي هیوادونو ترمنځ واټن رامنځته کړي. نوموړي وایي دفاعي ځواکونه د ایران په هره نقطه کې د دفاع لپاره چمتو دي او هر ډول ګواښ ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې وړاندې تر دې په ځینو عربي هیوادونو کې د اسرائیلو استخباراتي مامورین د تخریبي کړنو پر مهال نیول شوي، څو هلته د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ شته بې باوري زیاته او د دوی ترمنځ جګړو او کړکېچونو ته لاره پرانیزي. د تیلو قیمت $110 ته ورسېده. د ایران، امریکا او اسرائیلو ترمنځ د جګړو پر دوام د تیلو نړیوال بازار کې نرخونه نور هم پورته تللي. بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې په آسیایي بازارونو کې د هر بیرل تیلو بیه $110 ته رسېدلې. له دې سره هممهاله امریکا کې د تیلو بیه $113 او بریټانیا کې بیا $114 ته پورته شوې. اقتصادي شنونکو خبرداری ورکړی د هرمز استراتیژیک تنګي او خلیجي هیوادونو کې د تیلو سترو چاړخونو د تړلو پر دوام به د هر بیرل تیلو بیه تر $200 ورسیږي.